ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. او خاص دی الله تعالی په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په مځکه کې دی او کافی دی الله تعالی کار جوړوونکی. يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه الله تعالی وغوړي تو سه بپانا کې اے خلق او نور خلق بروولي او الله تعالی په دې باندې شقادر ده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک داسې دی چې د دنیا بدله غوړي نو دی الله تعالی سره د دنیا او آخرت دواړه بدله دو او الله تعالی شو اوریدونکی شلیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے دے ایمان خوندونے شیطو سے قائم وسدین کے پہ انصاب بوندے گواہی کوین کی دی اللہ تعالیٰ دے پورا اگر کدا گواہی دے تو سے دے خپل زنینے یا مور او پلور او نجدی خپلونے پا خلافی کہ هغه کس مالدار وی یا غریب وی نو اللہ تعالیٰ دے دے دوارے دیر خیر غشتین کدائی نو تو سے دے حق نا دے اوڑے دل دے پورا دے خواہشات پیروی مکوئی او کتو سے جبے کجے کڑے یا مخ وڑاوئی نو یقینا اللہ تعالیٰ پہغ کورنے چے تو سے کوئی شخبردار دائی. اے دے ایمان